سلامونه او نیکی هیلې الله تعالی دې کې روغ او صحتمند اوسئ. تاسو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځ درس موضوع مو د پښتو ژبې الفبې یا الفبا ده. موخه د نن ورځ درس مو دا ده چې قدرمن زده کوونکي د پښتو ژبې الفبې یا الفبا سره بلد شي او دغه تور اهمیت پوه شي. قدرمن ښوونکو، څرنګه چې تاسو پوهیږئ زده کړه د الفبا تورو یو وختګیره پروسه ده. د دغه لپاره لازم ده چې موږ بېلابېل فعالیتونه ولرو. د یو د هغو فعالیتو څخه د شناختي کارت یا د پیژندلو کارت دی. دا کارت څه شی ده؟ څرنګه چې تاسو تصویر کې ګورئ، دا کارت یو ساده کارت ده چې په دې کې د زده کوونکي عکس او نوم اوسي. تاسو کولی شئ هر زده کوونکی عکس واخلئ یا مخکې له کال څخه د هغوی مور و پلار څخه وغواړئ تر څو تاسو ته یو قطعه عکس راوړي او دغه عکس په اسانه توګه جوړ کړئ. پس له دې چې تاسو عکسونه جوړ کړل، اوس د دغه لپاره چې دا فعالیت وکړئ، هره ورځ مخکې له دې چې زده کوونکي صنف ته راځي دغه 10 کارتونه د یو میز په سر کیږدئ. کله چې زده کوونکي راځي، هغوی څخه هیله وکړئ چې هر څوک د خپل کارت د میز سره واخلي او صنف کونج کې چې تاسو مخکې له مخکې راسه یا کوم بل تناب مناسب کړی دی په هغه یې نصب کړئ. د بیلګې په توګه ما دغه ټول 10 عکسونه دغلته چې تاسو ګورئ په یو نازکه تار نصب کړي او دې لپاره چې ماشومان اسانه یې نصب کړي، تاسو کولی شئ یو کلیپ څخه یا یو قیتک څخه استفاده وکړئ، ځکه هغوی د ګوتې هم ورته کوچې دي او هغوی د هغونه توان هم نه لري چې دا کلیپونه یا نور شیان چې لږ سره کلک دي هغه ونښلوي. نو دې لپاره دغه قیتک د کاله مینځلو ډېر اسان شی ده، یا هم کلیپ هر کومه چې تاسو غواړئ. ښه والی د دې کار دا ده چې تاسو کولی شئ بېلابېل ګیمونه وکړئ. مثلا کله چې زده کوونکو دا کار وکړه، تاسو د ځای نه کارت واخلئ او زده کوونکو ته یې ښکاره کړئ او هر زده کوونکي ته ووایئ داسې نوم یې پټ ونیسئ، دا څوک ده. معمولا زده کوونکی کس پیژني، ځکه هغه څو ورځې شي ورسره ملاقات کړی یا بل یې لیدلی دي. تاسو ته وایي چې دغه کس فلانی ده. پس له دې چې د هر زده کوونکي او بل کس وپېژنده، تاسو ورته وایئ ښه سمه ده، اوس به لږ ګیم سخته کړو. تاسو سخته په دې کې چې اوس دا ځل په عکس باندې داسې لاس مو ونیسئ. یا ځل مو چې په عکس باندې لاس ونیو، زده کوونکي ته وایي دا څوک ده؟ آیا تاسو پوهیږئ؟ معمولا زده کوونکي نشي ویلی چې دا څوک ده. یا تاسو داسې عکس ته وګورئ او ورته وایئ چې دا سالم ده یا دا فلانی ده. که زده کوونکي ویلې څرنګه پوه شوې استاده؟ تاسو ورته وایئ ډېر اسانه، لومړی توری سین ده، ما ولوله او د هغه له مخه پوه شوم. که تاسو هم د الفبا توري زده کړئ، همداسې کولی شئ چې هر چا کارت بدون د دې چې عکس ته یې وګورئ وپېژنئ. دغسې زده کوونکي نور هم تشویقیږي چې هو الفبا توري که موږ زده کړو یا څه شی ویلی شو یا د چا کارت ویلی شو بدون د دې چې هغه عکس پرې وسي. پس دا کار د څو هفتو یا د څو میاشتو لپاره ادامه ورکړئ. پس له 2 میاشتو دا ډېر ښه ده چې تاسو بیا هم دغه ګیم زده کوونکو سره وکړئ او دوی ته ووایئ چې دا ځل مخکې د زده کوونکو پټ ونیسئ او دوی ته وایئ چې دا ځل آیا تاسو پوهیږئ چې دا څوک ده؟ معمولا نور دغه وخت کې زده کوونکي لږ زره دغه تورو سره بلد شوي او کولی شئ تشخیص ورکړئ هو دغه کس څوک ده. یا بیا هم نشو کولی، تاسو په مهرباني ورسره مرسته وکړئ. بس له دغه فعالیته اوس د دغه لپاره چې درس زده کوونکو ته خسته کونی نه شي، دې لپاره ښه ده چې موږ او تاسو د هغوی لپاره د الفبا ترانه کار وکړو. الفبا ترانه ښه والی دا دی چې ماشومان دغه ترانې زر په ذهن کې کیني او زر یې نیسي او هغوی لپاره ډېر په زړه پورې اوسي. د دغه کار لپاره تاسو الفبا په بېلابېله برخو وویشئ او هر برخې ته یو رنګ ورکړئ. د مثال په توګه ما د الف څخه تر س پورې په یو برخه ویشلې، بیا داسې جیم نه تر ز پورې بله برخه ویشلې، څرنګه چې داسې ګورئ، او هر برخې ته مې جلا جلا رنګ ورکړی. ملکه یو برخې ته مې زیر ورکړی، څرنګه چې تاسو ګورئ، یو برخې ته مې سور ورکړی، بېلابېل رنګونه مې ورکړي. بیا دغه الفبا ترانه تاسو ماشومانو ته ډېر په مهرباني او په نرمه لهجې ووایئ. د بیلګې په توګه الف مد الف ب پ ت ټ ث جیم چ ه خ س ز. همداسې تاسو تر اخره پورې ادامه ورکړئ. کله چې تاسو ورخلاص شو، نو دا ډېر ښه ده چې اوس موږ خپل قدرمن زده کوونکو ته وخت ورکوو چې هغوی دې ووایي. نو د دغه کار لپاره لومړی قدرمن ښوونکو تاسو ووایئ او پس له هغه زده کوونکو ته یو زده کوونکي ته یو مصرع ورکړئ. هغوی څخه هیله وکړئ چې هغوی تاسو شاته هماغه مصرع ووایي.
مثلا احمد چې اول زده کوونکی ده هغه ته وایي ته د الف نه تر س ما پورې وایه. بیا چې محمود هم زده کوونکی ده هغه یې جیم نه تر زی پورې تاسو ته ووایي. دغه کار د څو هفتو لپاره تکرار کړئ. پس له څو هفتو تاسو به یو عمده تغییر خپل ماشومانو کې وګورئ. مننه کوم تاسو توجه څخه. ډېر ښه وخت ولرئ.